وي افغان غوندې به اوس وزیران د ټول خبر وي اشراف شتمني خلکو ته پریدي دوی به تښتېږي کارګر او کسبګر او دهقانان د ټول خبر وي د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د مدني ټولنو غړو د یو سولیز لاریون په ترڅ کې په ایران هیواد کې د وژل شوو او سوځول شوو افغانانو جنت وغنده د لاریون ګډونوالو وویل چې ایران ښه ګاونډیتوب نه کوي او اسلامي هیوادونو سره له کلونو راهیسې مذهبي فرهنګي لساني او فزیکي جګړه پیل کړې ده دوی چې په ایراني چارواکو یې د مرګ شعارونه ورکول د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه ترڅو د ایران له لوري د وروستي جنایت څېړنه او اقدامات ترسره کړي زه وایم د افغانستان امباسډري ګوند غړی یم څو ورځې وړاندې افغان کارګران چې کار لپاره ایران ته تللي وو هغوی ظالمانه ووژل وسوځول په اور کې او څوک نه چې هغوی نه حمایت وکړي افغانان باید خپل غږ پورته کړي موږ باید ټول یو لاس شو خپل غږ پورته کړو تر څو دا جنایتکاره فقیه ولایت رژیم باید د افغانستان نه ووځي خو افغانان باندې رحم باید وکړي هلته هغوی کار دپاره ځي هغوی یو مړۍ ډوډۍ دپاره ځي دوی باید رحم وکړي افغانانو باندې دوی جنایتکاره رژیم دی دوی د خپل خلکو باندې رحم نه کوي او زموږ خلکو باندې خو بیخي دوی رحم نه کوي په خاطر باندې موږ دلته راغلي یو چې دغه زموږ ورونه چې ایران ته تو په لاره کې ووهل شو وټکول شو وسوځول شو ژوندي سیند ته واچول شو د هغې دپاره د اعتراض دپاره حد اقل چې دغه خپل انساني غږ پورته کړو د خواخوږۍ دپاره د خپلو افغانانو دپاره او دا ګاونډي موږ غندو دغه عمل دې په خاطر باندې چې ګاونډي باندې فرض دا دی چې ګاونډي کور اور واخلي اوبه ورکوي نو دا زموږ چې اور واخلو موږ ته باندې نور هم تیل شیندي د دغه غندلې په خاطر راغلي وو بس لاریونوالو له ایراني چارواکو وغوښتل چې په دغه هیواد کې افغانانو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي او د وروستۍ پیښې عاملینو ته سزا ورکړي